اوس استعمالي هغه نه بځای په پیغمبر پسې مدینه منورې ته چې کله نږدې کېږي نو د مدینه منورې دغه طرفونه یو سړی د بوریده اسلمي دا د اویاو کسانو سره د ډېر لوی بدمعاش او ډېر زورور سړی نو دته هم د دې نام پته لګېدلو دا پسې هغه طرف نه راووته او دلته روان دی وسلې اچول او په خطرناکه طریقه باندې نبی پاک علیه الصلاة والسلام چې کله ولیدم نبی علیہ السلام ورسره ډېر په اخلاقو باندې پیش راغی لکه څوک یې ته د کوم ځای نه راغلی بیا د هغې نه بعد ورته خپل تعارف کوي زه محمد یم فلانکې ابن فلانکې او موږ داسې راوتي یو ډېر په ښایسته طریقه باندې د دې خبرو په دې بوریده اسلمي باندې ډېر زیات اثر پرې وشو او ده چې کومه د مرګ اراده کړو هغه یې بدله کړه او د حضور علیه الصلاة والسلام نه چې کله د خبرې واورېدې متاثره شو او د متاثره کېدو سره وایي ما ته کلمه ووایه زه مسلمانېږم نو الله پاک ورته کلمه ور نصیب کړه او ده چې کومه هغه د سر نه خو بیا امامت وهله هغه یې رالرې کړه او هغه یې په خپله نیزه کې واچوله او هغه یې اوچته کړه او د امن اواز یې ولګاو او کوم څوک او یا بدماشان ورسره نور ورسره وو دا ټول د حضور علیه الصلاة والسلام محافظین جوړ شو اوس مدینې منورې ته نبی علیه السلام داخلېږي نو دا خو په باعزته طریقې سره تلل پکار دي نو الله پاک له جماعت ورکو نبی علیه السلام له او دا اوس مخکې وروستو روان دي او د نبی علیه الصلاة والسلام په څوکۍ کې روان شو دا الله د هغه